دي ولی یو امتحان اخلم هغه دا چې چا د دې دربار څخه تر ټولو غټ شی ویوړي غټه حصه او برخه یې ویوړله پر غټ شی پر قیمتي شی لاس کښېښوي هغه به عاقل او هوښیار وي. وزیران خپل منځ کې یو د بل مقابله د آیات سره مقابله د عقل او د پوهې. یو وزیر راځي دا لوډ سپیکر وړي، یو راځي دا کولر وړي، یو راځي دغه منبر وړي، هر یو کوشش کوي چې ډیر شی ویسي چې د خپل عقل ثبوت پیش کړي. ایاز د محمود غزنوي تر شا خاموش ولاړ دی. وزیرانو دا فکر دی چې ایاز کم عقل دی، ناپو دی، یو شی د ځان سره نه دی جمع کړي، یو شی نه دی وړي، نو د دې نتیجه به دا وي چې دی به ناکام وي. محمود غزنوي رحمه الله و ایاز ته وایي چې ایاز ولې شی نه وړې؟ ایاز ورته وایي چې حضرت چې کم شی زه غواړم هغه ته نه راکوې، چې کم شی ته راکوې هغه زه نه غواړم. محمود غزنوي ورته وایي چې ما خو د ټوله دربار اجازه کړې ده، هر څوک هر شی وړی سي، تا ته هم اجازه ده که چیرې یو شی وړل غواړې ویسه، ول چې پر کم شي ما لاس کښېښوي هغه به راکوې. محمود ورته وایي چې بلکل چې کم شی تا وغوښتي تا لاس پر کښېښوي هغه درکوم. وزیران حیران دي چې دا کومه ده جهالت